دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستی او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو نن په دې باره کې ویډیو لرو چې څنګه کولی شو د بل چا فیسبوک آی ډي ریپورټ کړو. یعنې په یو کلیک کې آی ډي ورته ختمه کړو او فیک آی ډي چې او تاسو ته مزاحمت کوي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه آی ډي ورته ختمه کړئ. نو دوستانو طریقه ډېره اسانه ده. که چېرته مو لومړی زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دا ترڅنګ چې کوم دا د بیل نشان ګورئ دا ووهئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسو درورسیږي. نو دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کولو لپاره به تاسو به اول راشئ فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله راغلی، زه اوس دلته خپل فرینډ لیست کې ګورم، دلته مو آی ډي ده. فرض کړئ دوستانو دغه یو آی ډي ده، دا زه غواړم ریپورټ کوم. نو بعضې خلک ریپورټ کوي ځای په ځای دلته په دې ریپورټ پروفایل باندې کلیک کوي، نو هغه ریپورټ کار نه ورکوي. نو دوستانو تاسو به داسې کار وکړئ، اول به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې راغلی دوستانو اول به تاسو یو وی پی این ډاونلوډ کړئ. وی پی این زما سوپر وی پی این دا دوستانو ما الریډي انسټال کړی، زما په موبایل کې شته دی. تاسو فرق نه کوي که همدا سوپر وی پی این انسټالوئ، چې هر یو انسټالوئ انسټال به یې کوئ، رای به شي خپل موبایل کې همدا وی پی این هم چې انسټال کړی دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کله دوستانو دننه شئ نو دلته د لوکیشن ته به راشئ، په دې کې به تاسو یو ایس به تاسو په دې کې انتخاب کړئ. یو ایس هم چې انتخاب کړو دوستانو په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ تر څو دا کنیکټ شي. دې باندې یو ایډ راځي دا 2 ثانیې 1 ثانیې، دا به تاسو سکیپ کړئ. سکیپ هم که دوستانو دا کنیکټ شو. اوس کنیکټ شو دوستانو. چې کنیکټ شو تاسو به بیرته لاړ شئ فیسبوک ته. فیسبوک ته چې تاسو راغلی په هغې کې دوستانو ما امریکا ځکه انتخاب کړه، د افغانستان او دغسې نورو هیوادونو نه چې ریپورټ تاسو وهئ نو هغې ته دومره توجه هغې ته نه کوي. نو تاسو چې وی پی این کې خپل لوکیشن بدل کړئ، امریکا او داسې نور ملکونه لکه یونایټډ کینګډم، لندن او کاناډا، تاسو خپل لوکیشن بدل کړئ او بیا پرې ریپورټ ووهئ نو ستاسو ریپورټ ته ډېر ژر رسیدګي کېږي. نو تاسو اوس راځم د آی ډي ته، اوس پرې ریپورټ وهم. اول به تاسو راشئ د آی ډي ته، ریپورټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړو فیک اکاونټ، دا دویم کې لیکلي فیک اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. سبمیټ باندې چې کلیک وکړو بیا به نیکسټ کړئ. نیکسټ هم چې که دوستانو بیا به ډن کړئ. چې ډن هم که دلته دوستانو یو خط دی، دا خط ما به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی، د هغې نه تاسو کولی شئ چې کاپي واخلئ. ما تېره خپل موبایل کې هلته صف کړی دی، دې نه زه کاپي اخلم. دې نه مې یوه کاپي واخیسته. اوس بېرته ځمه فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله راغلم دلته راځم سرچ ته. سرچ کې دوستانو هماغه نوم لیکم کوم یو باندې چې ما هلته ریپورټ کړی و. دغه آی ډي وه دوستانو ما چې پرې ریپورټ والم، هغه ټکسټ چې ما د هغې نه را کاپي کړ. نو زه اوس راځم د دې یوه کاپي، د دې د پروفایل یوه کاپي زه اخلم، کاپي لینک.
دا مې چې واغسته دوستانو، دا هم راځم هملته میمو ته، دغه ټکس ما چې کاپي واغسته، دلته راځمه، هلته په دې نیم باندې کلیک کومه، هغه د هغې د پروفایل نه چې ما کوم کاپي لینک راواغسته هغه هم دلته پیسټ کومه. دا مې چې پیسټ کړه، اوس د دې ټولو نه یوه کاپي اخلمه. دا مې چې سلیکټ آل کړه، دې نه یوه کاپي اخلمه. زما بیرته فیسبوک ته چې لاړمه، دلته راځمه دوستانو، د دې کوم آی ډي باندې چې ما زه غواړم ریپورټ کړمه، د دې یو سکرین شاټ اخلمه. دې سکرین شاټ چې دوستانو ما کله واغسته، تاسو به دلته راشئ د خپل همدې سیټینګ ته. دې کې دوستانو تاسو وګورئ اخر کې لیکلي سیټینګ ان پرایویسي، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ، په دې چې تاسو دوستانو کله کلیک وکړو، دا وګورئ ریپورټ ا پرابلم، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو، لاندې دوستانو ګوره د دویم آپشن کې لیکلي کنټینیو ټو ریپورټ ا پرابلم، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې دوستانو تاسو کله کلیک وکړو، په همدې اولني آپشن باندې به کلیک وکړئ. دې ته چې تاسو راغلئ دوستانو، په دې کې ډېر آپشنونه دي. په دې کې به تاسو لاندې راشئ، دا وګورئ دوستانو پروفایل، په پروفایل باندې به کلیک وکړئ. هماغه کوم ټکس چې ما خط چې ما کاپي راغستی وه، دلته یې زه پیسټ کومه. دا ما پیسټ کو دوستانو. دا چې ما کله پیسټ کو، نو دلته لاندې ما کوم سکرین شاټ چې ما اخیستی و دوستانو، دلته اډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دا سکرین شاټ به راواخلئ. دا هم چې کله واخیستو دوستانو، دا پاس کومه دغه علامه چې ګورئ، دغه دا هم چې کله وواله دوستانو، لږ انتظار به وکړئ ورته. او زما ریپورټ چې دی دوستانو، دا ترسره شو. نو تاسو راشئ دوستانو، یو صفحه به یې ور ریفرش کړئ. صفحه چې کله ریفرش کړ دوستانو، نو په 15 دقیقو کې، نهایت 10 دقیقو کې ستاسو د ریپورټ جواب تاسو ته راځي. د ریپورټ جواب دوستانو چې کله تاسو ته راغی، نو دا آی ډي به 100% په ضمانت سره ریپورټ شوی وي. دوستانو که چېرته مو طریقه خوښه شوې وي، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او که ویډیو مو خوښه شوې وي، نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ، تر څو زموږ دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت.